ستا نن له داسې شخص سره موجوده یم ډېره ښایسته شاعري کوي راسئ د دوی یو شاعري لفظ واورو نظر محمد یو شعر خو راته ډالۍ او خود ولې نه په دا ککرۍ کې مې مازغه دي دا زما دي وا 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 په دا ککرۍ کې مازغه دي دا زما دي نو د چا دي هیڅوک خبر نه دي دا زما دي که د چا دي نظر محمد نن مې په کور کې چاول پخ کړي دي د هلته کښېنه قرار به چاول وخورو بس پیدا را سره راوړه صحیح دی خورایه نظر محمده خدای دې خوار نه کوي خو دې پروړ راخیستې ده چاول سیول ګرد غوا خوړلې ول غوا له مې خوا بده سو سړی پروړه دا ستا پروړه به ګرده په میلمه خورم اره نظر محمده ګپه خو راته وکړه یاره د نوبت دیغ سو هغه تیسې بار ملک ته روان وه ستا د جاز کیسه مسافرۍ غاوه یاره زه مسافرۍ ته کلم وروره قرار زما سره انډیوالان یو هندو ولی یو انګریز ولی بس پاره سولو ولاړو په هوا سولو وروره تر نیمه یې ورسېدلو نه هلته وروره پایلټ غږ وکړي پایلټ چې غږ وکړی ویل بای جاز خراب سولی دا وزن پر جاز سوی په تۍ درو کې به مطلب دوه کسان لاندې کښته کېږي که نه جاز وروره ګرغر کېږي بس وروره هندو ته مال ټوپ که ویل یا بای دا زما د وس کار نه دی انګریز ته ما ویل مال ټوپ که هغه ویل دا هم زما د وس کار نه دی بس ما هم وروره کوټ چې مورته وکښئ تڼۍ مورته خلاص کړې ما دا قرباني سړی خو نو معلوم وي نه قرباني خلک خو نو معلوم دي بس قرار وروره سړی دروازه خلاصه کوي بس دوی دواړه دروازه خلاصه کړه شاته ولاړل دا خوا چې مو رامنډه کړل یاره چې دا ور مې که دیکه دواړه مې لاندې راتش کړل ما ویلې بهی د قرباني خلک خو یې معلوم وروره څنګه قرباني مې ورکړله ما ته زما برخه بوتل کې ساته وا 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 ما ته زما برخه بوتل کې ساته ته لکه بیا به وایې چې موږ لیونیان اکثره ناوخته راځو یا ما ته په ګیلاس کې خوند نه راکوي السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه یې جوړې برابر یې شکر دی خیر دی یو چا ولې له ده څه موبایل غلا سوی دی او یاره ډېر سخته پریشانه یم ولا زم ډېر په در خپس ولم یاره ډېر په در پریشانه سوم ډېر ښایسته موبایل یې در څه پټ کړی چارجر بې ماله نه کېره پرون مې دوه ویستلې دي نن مې یوله خیال دی زما د مخه د بدماشۍ خبرې مه کوه ولې زه ډېر سخت بیریږم یاره زه موبایل مې راکښله یاره سلام علیکم چپسه ولې دي رادور سه څوک دی ولې دا زما دښمنان دي دا سپینې کپړې چې اغوستي دي د دغو درو سره خو سپینې کپړې په غاړه دي دغه ځینې دي ګوره دا درې سره دا دوه چې مې وستل دا نه دي دا بچاو چې دی دغه زما دښمن ای غله ودرېږه تا بیا موټرسایکل پټ کړی دی یاره زه څه خبره وم پادره کې ولاړلو ما خو خاوند یې مړ دی